دا کیسه شهید محراب خپل کتاب کې ذکر کړی دی. نو کیسې ته توجه شئ. څه یو سړی دی، هغه خپل کور کې یو سپی ساتلی دی. سپی ورباندې ډېر ګران دی، ډېره مینه یې دی ورسره. خو دې سړي پیشه کاروبار د دفتر کاروبار و. دفتر کې بیکاروبار کول، نو دې نه هره ورځ یې لږ لږ کار به ورنه پاتې کېده. دا به مخکې ټیم نه مخکې رهده کور ته. نو هغه کافي کار ورته جمع شوی و، څه میاشتې ورباندې تېرې وې. ډېر کار جوړ شوی و. دې ځان سره سوچ وکړ څه یوه ورځ به زه ورته وباسم، بیا هغې ورځې به زه اوره پورې نه ارڅم څه څوره پورې دفتر کې دا کار ما ختم نه وي کړی. نو دا د ساړه موسم و، واورو موسم و، واورې شویې وې. دې یوه ورځ وبسته. هغې ورځې دا شروع دی، اراده یې وکړه څه اوره پورې زه خپل کور ته نه ځم څه څوره پورې دفتر کې ما ټول کار ختم نه وي کړی. دا شروع دی کار کې. څه دې باندې شپه شوه، شپې ډېر ناوخت شه دې باندې. نو دا اوس غواړي څه کور ته راشي. دې څه د ژمي والا لباس و ساړه والا، هغه لباس یې واچول. څه کور ته ارڅي، برفباري شوې دی، واوره دی، سخت ساړه دی. خپل ټول ځان یې پټ کړی دی ژمي ساړه والا لباس کې. دفتر نه راووته، کور ته ارڅي روان دی. نو کله څه دا کور ته نږدې شه، دې ټیم کې د دې هغه سپی مخ ته راغی. څه دې ځان پټ کړی و ساړه والا لباس کې. هغه وجې نه سپي دا نه پېژانده څه دا ما چښتن دی. نو سپي مزاحمت کول، دی کور ته نه پرېږدول. دې هر څوره خواري ورسره وکړه، مینه یې ورسره وکړه، خو چونکې سپي دا پېژندنه هغه وجې نه دی نه پرېږدول. دې سړي باندې دا سپی ډېر ګران و، ډېر مینې سره یې ساتلی و. هغه وجې نه یې د هغه زړه نه غوښتو څه دې سپي ته سزا ورکړي. هغه وجې نه به ځان سره یې دا فیصله وکړه څه زه خپله تکلیف وکړم، بس خیر دی نه بنوځم، دی بار به څملم. بار یو ځای ځان ته برابر که، هغه ځای کې څملسته. اوس دا سپی ورته سترګې غړی، څه دا چښتن خوب یسته. دا سپی ځان سره سوچ کوي څه دا سړی چوک دی، نو څه دا واپسیږي نه، دا دی څملسته خوب یسته. دا سپی راپرته، کرا کرا ارڅي دې څخه راغی. دې نه چپېر تاو شه، سونګوسه یې دا بوی که. نو هغه ته پته ولګېده سپي ته څه دا خو ما چښتن دی، سړه وجې نه یې ځان پټ کړی دی، هغه وجې نه ما دا نه پېژانده. نو دا خو ما ډېر زیات تکلیف دې چښتن ته ورسول څه دې واورو کې، دې سړه کې، او دې ما ته سزا رانه که، او دا دې سړه کې څملسته دی خوب کوي. دې ما باندې زړه ونه شه. نو اوس دا څه راپاڅي، بیا هم به دا ماته سره همغسې مینه کوي، همغسې کوم شیونه دې خوښېږي هغه ما ته راوړي، هغه ما ته راکوي. نو زه کومو سترګو سره اوس د دې هغه تحفې، هغه شیونه قبول کړم، هغه وخورم. د دې مینه زه به څنګه دې مینه خلم، زه به دې مخکې څنګه منډې درډې ویم. نو دا ډېر زیات خجل شه، شرمنده شه. هغه وجې نه راغی د دې چښتن پښو ته څملسته. شرم وجې نه دا سپی مړ شه. کله چښتن یې سړه وجې نه راویښ شه، بیدار شه، راپرته څه ولیده، سپی دې پښو ته نماست دی. بس دې ورباندې لاسونه په ول وکړو، خو ورته پته ولګېده څه دا سپی خو مړ شوی دی.
څه کله دا علم ورته وشو دا پته ورته ولګېده چې دا مړ شوی دی نو چیښتن یې ډېر زیات خفه شو ناراحت شو چې دا سپی ولې مړ شوی دی نو قدرمنو کتونکیو اوس د کیسې نتیجه څه کله کسوم دغه سپی څه دي د چیښتن دیخني وکړه چیښتن ته یې نقصان ورسول د چیښتن بد یې وکړو غه وجې نه دې کې دوره شرم و څه دې ویلو څه اوس دغه چیښتن څه دا دوره مینه محبت ما سه کوي زه اوس دې سه څنګه سترګې وغړوم دې مخکې څنګه زندګي تیره کړم اخ شرم وجې نه د سپی مړ شو څه دا یو حیوان دی او نجس العین حیوان دی نو د انسان څه دا اشرف المخلوقات دی د دې چیښتن څغه پروردگار عالم دی څغه دغه انسان باندې دغه بنده باندې بېشماره نعمتونه څغه انسان بنده شمار نشي کولی چې د څوره نعمتونه ما باندې نازل کړي دي دوره کریم دوره مهربان پروردگار دشمنی کوي او شرم ورته نه محسوسیږي حیا ورته نه محسوسیږي بیا خو دا انسان اشرف المخلوقات د بنده اشرف المخلوقات دا نشي پاتې کیده دا بیا دغه سپینه څه د نجس العین دی دینم بیا د بنده د انسان د بدتره ګرځېږي لکه څنګه قرآن دا درج کړی دی نقل یې کړی دی څه کله د انسان څه د اشرف المخلوقات دی خو ځنې ګناوانې دینه سرزد شي څغه وجې نه د بیا اشرف المخلوقات نه پاتې کیږي بلکې دا حیوان نه بدتره ګرځېږي نو غه همدې وجې نه څه د اخ کریم پروردگار عالم لیارې کې کله د دې شکل سه ګناوانو سه مرتکب شي نو دا بیا دغه حیوان نه بدتره ګرځېږي